زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د سجدې تلاوت پریکټیکل طریقه وښایم او په دې کې به زه تاسو ته د یو سجدې تلاوت طریقه وښایم او که چا باندې چې 14 وي ځکه چې په قرآن عظیم الشان کې ټوټل 14 دي یا چا باندې چې 28 یا چا باندې 0 یا 50 وي د هغې به زه تاسو ته اسانه طریقه وښایم. کله چې په تا باندې سجدې تلاوت واجب شي مطلب دا چې په خپله باندې د یو آیات ولستلو د سجدې والا یا چې د چا نه د آیات د سجدې والا واورېدلو په تا باندې سجدې تلاوت دا واجب شوله. هغې دپاره چې کوم نیت دی بس په زړه کې دغه نیت راغی چې زه سجده تلاوت کوم په خوله باندې الفاظ ویلو ته ضرورت نشته دی. په نیت کې اراده راغله چې زه سجدې تلاوت کوم نو ته به تکبیر وایي یعنی الله اکبر به وایي خو په دغه تکبیر کې به لاسونه غوږونو ته نه اوچتوي یعنی تکبیر به داسې وایي چې الله اکبر ډایرکټ به سجدې ته لاړ شي. سجده کې بچی 3 ځل سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. دغه دویم تکبیر سره ته چې دی ودرېږي دغه ودرېدل افضل دي. که څوک چې دی دغه دویم تکبیر سره ونه درېدو نو په سجده تلاوت کې څه فرق نه رادروي. دا خو د یو سجدې تلاوت طریقه وه. که چا باندې چې دی 2 وي یا 50 وي یا 60 وي چې څومره وي مطلب زیاتې سجدې تلاوت په د باندې پاتې نو هغې دپاره اسانه طریقه دا دو چې ته به تکبیر وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. یو سجدې تلاوت شوه. ته اوس دوباره چې بله سجدې تلاوت کوې ته به وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. 2 وشوي. کله چې درېیمه کوي بیا وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. دغه شانته چې څومره سجدې تلاوت په تا باندې پاتې وي نو انشاءالله چې 50 وي په 15 منټه کې به ته دا په اسانه طریقې باندې ادا کړي. واخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین.